که تاسو غواړئ چې په خپل موبایل کې د کرکټ ټول میچونه لایف او په فول ایچ ډي کوالټي کې وګورئ نو دا ویډیو خاص کر تاسو لپاره ده. دا ویډیو پوره وګورئ. په دې ویډیو کې زه تاسو ته مکمل طریقه کار دروښیم. څنګه تاسو ته پته ده د پاکستان او نیوزیلند میچونه هم شروع دي، پی اس ال هم شروع کېدو والا دي او ایشیا کپ هم را روان دي. نو ډیر یو زبردست اپلیکیشن درخوایم بیا تاسو کولای شئ چې په خپل موبایل کې په فول ایچ ډي کوالټي کې میچ وګورئ. نو تاسو به راشئ په خپل موبایل کې پلی سٹور اوپن کړئ. څنګه تاسو په خپل موبایل کې پلی سٹور اوپن کوئ نو تاسو په پلی سٹور باندې سرچ کړئ تماشا. دا تماشا اپلیکیشن چې کوم دی راو تاسو انسټال کړئ او دا تاسو په خپل موبایل کې اوپن کړئ. نو چې دا اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې اوپن کړئ نو چې په وخت کې کوم لایف میچونه شروع وي نو تاسو په فول ایچ ډي کوالټي کې کتلی شئ. نو دا اپلیکیشن په پاکستان، افغانستان، سعودي عرب، عمان، قطر، دوبۍ، کویت، ملیشیا، بحرین په داسې نورو ډیرو ملکونو کې کار کوي او تاسو په لایف میچ کتلی شئ. پر روانه ویډیو کې سره د پی اس ال او د ایشیا کپ شیډول هم شیر کما چې ایشیا کپ په کم ملک وي او چرته وي په سوم تاریخ باندې وي او د پی اس ال 2023 په اړه به هم معلومات درکم چې پی اس ال به کله شروع کیږي. نو که تاسو کرکټ مینوالي او کرکټ خوښوئ نو دا ویډیو ضروري شیر کړئ. مننه.